دا د پکتیا د میخانیکي او نورو دولتي ښوونځیو هغه زده کوونکي دي چې په نشت امکاناتو سره یې بېلابېل نظامي وسایط اختراع کړي دي. زده کوونکي وایي که د حکومت او نورو تعلیمي بنسټونو له لوري ورته اسانتیاوې برابرې شي نو له دې به ښې اختراعګانې وکړي. کې مو یوه ډینامو لګولې ده او دا ټیرونه د اوسپنې دي او نوره دړه کې استعمال شوې ده. لسو ورځو کې مې ټول کار ورته خلاص کړی. ما 2 هفتې ټیم یې رانه نیولی ده. دا مې ټانک جوړ کړی ده، وروسي ټانک ته ورته ده، چینونه لري او منځ کې مې چې لګولې ده د موټرسایکل سلپ مې ورته لګولې ده. 12 ولټه برق غواړي او حرکت کوي. دا به کوو خو انشاءالله که موږ سره چېرته حکومت همکاري وکړله یا حکومت تر شا ودرېدو موږ په راتلونکي کې ډېر لوړ هدفونه لرو. د پکتیا ولایتي ادارې بیا یادو زده کوونکو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه هڅه کوي چې د میخانیکي لیسو ترڅنګ د نورو ښوونځیو ستونزو ته جدي رسیدنه وکړي. هلته تخنیکي او مسلکي کومو زده کړو لیسې او پوهنتونونه چې دي دوی غوښتنه دا کوله چې موږ هلته ورمعرفي کړي. هلته به انشاءالله په مکتوب ورمعرفي کړو، حتی که د دوی دغه استعداد لوړ و مرکز ته به یې معرفي کړو. پکتیا کې یوازې همدا زده کوونکي نه دي چې دا ډول اختراعګانې نندارې ته وړاندې کوي، بلکې څه موده وړاندې هم د یاد ولایت د زرمت ولسوالۍ د میخانیکي لیسې زده کوونکو ګڼې ډول ډول اختراعګانې کړې وې.